د قزاقستان د هرات خاف ریل پټلۍ د جوړولو شرکت یوه پلاوي په هرات ولایت کې د پروژې د پرمختګ څخه لیدنه وکړه. د پروژې د کار ساحې څخه د لیدنې په جریان کې دوی د راتلونکو څو میاشتو په اوږدو کې د بشپړولو لپاره د خپلو جدي هڅو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د هرات خاف ریل پټلۍ پروژې ته ټول اړین تجهیزات او اسانتیاوې وارد شوي دي. 40 شاخرمن 83 در این پروژه 83 پلچک و 5 پل بزرگ بوده که از این میان کار ساخت تمام پلچک ها تکمیل شده و از 5 پل بزرگ نیز 2 تای آن کاملا تکمیل شده و کار تکمیلی 3 پل دیگر نیز جریان دارد. خو د هرات د والي ویان هم په دې ولایت کې د لویو پرمختیایي پروژو د پلي کولو لپاره د اسلامي امارت د بشپړې ژمنې خبره کوي او ټینګار کوي چې اوس مهال د دې پروژو د سم تطبیق لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوي دي. اداره محلی ولایت هرات در راستای پیشبرد پروژه های اقتصادی و صنعتی در ولایت هرات توجه خاصی را به این بخش نموده است که خطاهن خاف هرات یک از پروژه های مهم اقتصادی در ولایت هرات و حتی افغانستان محسوب می شود. کلیله الحمد کاری پروژه به سرعت جریان داره و کار فاز اولی قطعه چهارم در آینده های نه چندان دور انشالله به مراحل پایانی خود خواهد رسید. د یادونې وړ ده چې د هرات خاف د ریل پټلۍ د پروژې سربیره په هرات ولایت کې د ټاپي د هرات نړیوال مسافر وړونکي ترمینل او څو نورو لویو او کوچنیو پروژو په ګډون په څو نورو لویو پروژو هم کار روان دی.